بسم الله الرحمن الرحیم. له آفاقه انعکاس خپرونې ته ښه راغلاست. په ایران کې د لاریونونو په زیاتېدو سره د ایران او د امریکا ترمنځ لفظي شخړې هم زیاتې شوې دي. امریکا په ایران کې د ایران له خلکو غواړي چې خپلو لاریونونو ته لا هم دوام ورکړي، خو ایران بیا هغلته په لاریونونو کې د ترهګرو پر ځای کولو باندې تورنوي. ملګرو ملتونو هم اندېښنه څرګنده کړې ده او له دواړو خواوې غوښتي چې د زغم او حوصلې څخه کار واخلي او د امریکا دغه ډول څرګندونې او خبرې یې جګړه پارونکي بللې دي. بل لور ته رضا شاه پهلوي چې د ایران د اوسني حکومت اپوزیسیون ګڼل کیږي، هغه وایي چې د له خلکو نه دي غوښتي ترڅو واټونو ته راووځي او د ایران د حکومت پر ضد جګړه وکړي، بلکې له ده څخه غوښتل شوي دي چې دی د میدان ته راشي او د هغه ځای د خلکو غږ دي شي. نن په دې خپرونه کې په ایران کې د لاریونونو په دوام باندې همدارنګه د ډونالډ ټرمپ په څرګندونو باندې تمکیږو او په همدې تړاو را سره په خپرونه کې د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی سید بلال فاطمي میلمه دی. فاطمي صاحب سلامونه، ستړي مشئ، په خیر راغلی خپرونې ته. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته مشال صاحب او تاسو قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو ته ډیره زیاته مننه. خیر وسی، سلامت سي. راځي په پیل کې دا راته ووایي چې ټرمپ یو ځل بیا ایران ته ګواښ کړی چې هلته د لاریونوالو ژوند ورته مهم دی. دا په څه معنا؟ فلسطین کې دوی څه کوي او دلته دوی څه وایي؟ په ټوله کې آیا د ایران خلک امریکا او ټرمپ ته مهم دي چې دا ډول څرګندونې کوي؟ کاره خبر ده، تاسو ته ټول نړۍ ته معلومه ده چې امریکا نه نړیوال قوانین ته کوم احترام لري او نه کوم قوانین او اصول پیژني. دا کوم مسودې چې جوړې دي، کنونسیونونه چې جوړ شوي دي، دا هغه بین المللي پلمې دي چې د خپل سیاسي اهدافو لپاره ترېنه کار اخلي. تاسو معلومه ده چې موږ تاسو لږ شاته ځو 2001 کال کې چې افغانستان ته دی راغلل، هغه هم د نړیوالو قوانینو خلاف راغلل او د شورای امنیت قرارداد خپل لاندې ک بایپاس ک او علني اعلان وکړ چې زه شورای امنیت په رسمیت نه پیژنم، يرغل وکړ عراق باندې، يرغل امدارنګ یو خلاف د ټول دغه ثابت پرې باندې شله. همدارنګه که موږ تاسو دې دا تاریخچې ته وګورو، دا ډېره اوږده ده. سومالیا، سودان، لبنان، دغه لیبیا، دا یو پسې بل اوس ورپسې وینزویلا ته تاسو وګورئ، د مخدره موادو بهانه یې وکړله، صرف مادورو یې تېنه په اختطاف که او تاسو وکتل چې نظام هماغه نظام دی، اما د مادورو په پالیسي روان دی، مګر چون اوس تسلیم شوی دی امریکې ته، د هغې شرایط مني، بنان امریکې لپاره دا کوم مشکل نشته دی. همدارنګې تاسو ګورئ چې اوس ستونزه د اروپا سره د ګرین لاین په موضوع کې د ناټو قوانین ټول د خپل لاندې کې حتی کېدی چې ناټو قرباني کې لپاره د ګرین لاین او د تجاوز کې. دا ټول شواهد ثابتوي چې امریکا نړیوالو قوانینو ته ژمنه نه ده، نړیوال قوانین ته احترام نه لري، د اختطاف د یو رئیس جمهور خلاف د قوانینو دی، تخلف د سرحداتو د یو مملکت خلاف. تاسو نشئ کولی چې د زور په اساس باندې، ځکه چې د ملګرو ملتونو د چارټر په اساس د دویم څلورم دغې لاندې چپرکی لاندې تاسو دا معلومه ده چې تجاوز نظامی، تخلف او دا په ممنوعه دی، د اجازه نشته دی په نړیوال قوانینو کې چې تاسو د یو بل مملکت باندې د نظامی یرغل وکړئ. تاسو باید د مصالحت آمیزو لارو دا مسایل حل کړئ. دا چې دی اوس د ایران خلکو ته دغه کوي چې موږ د ایران د خلکو، د ایران د خلکو دغه مړه نه دي. آیا تاسو ته د ایران د خلکو او د غزې د خلکو منځ کې کم فرق ښکاري؟ آیا د دوی په وینه کې، په رنګ کې، په خوی کې، په مذهب کې کم فرق شته دی؟ ولې هلته وژل کېږي؟ هلته د انسان په سترګه ورته نه کتل کېږي؟ بېوزله مظلومه ډوډۍ نشته، ټوپک نه لري، وسله نه لري، مګر هم هلته دوی لا نوره باروت ورکوي اسرائیل ته، لا میزایلونه ورکوي چې ویې وهه، ویې ځپه، نور هم له منځه ویسه. اما دلته بهانه دا ده چې که تا ایرانی ووژې نو زه ستا دغې ته تا پسې به زه راځم. دا ټوله ثابتوي چې دا کوم حقیقت سره ربط نه لري، سیاسي اهداف دي، استراتیژیک پروګرامونه دي. فاطمي صاحب فاطمي صاحب دغه سیاسي اهداف راته مشخصا که واضح کړي چې دغه سیاسي اهداف کوم دي؟ آیا فکر کوئ چې د ایران خلکو لپاره د ټرمپ دغه ډول مشورې چې ورته وایي تاسو خپلو لاریونونو ته دوام ورکړئ کوم ډول ارزښت لري؟ ارزښت دا دی چې ورانکارۍ زیاتیږي، نور قتل و قتال زیاتیږي،
هغه څوک چې د دې په حساب امریکایي نظام غواړي، موږ تاسو خپل په مملکت کې هم دغه دی لرو چې د جمهوریت تر نامه لاندې څومره وحشت او بربریت وشو، اما خلک وایي چې نه، هغه جمهوریت چې و هر څه چې و، چون هغې ته یو څه لاسه ورتلل، ورته خوشحاله و، غلامۍ ته خوشحاله و، بردګۍ ته خوشحاله و، او دا ورته نه ښکاره کېده چې امریکا راغلې وه دوی ته یو څو روپۍ ورکولې. خلک ایران کې هم داسې خلک شته دی چې غربي ژوند خوښوي، د غربي رسومات خوښوي، د ژوند غربي خو دا فیصدي په نسبت د نفوس یې که واړوئ، لکه څنګه افغانستان کې تاسو کتل چې فرضاً په ټول کابل کې به څومره ښځې دوی راوستې وي چې د ښځو د حقوقو نمایندګري کوله، ټول 20-30 نه وي. اما په ولایاتو کې ښځو سره څه کېدل؟ د کوڅیو نه نیول کېدلې، په ځمکه کش کول کېدلې، وژل کېدلې. ایران کې هم داسې دی، که 90 میلیونه نفوس دی، 1 میلیون انسانان داسې نه دي چې هغه غرب پرست دی، 9 میلیونه نور چې دي هغه بیچاره قرباني کیږي دغه 1 میلیون خلکو د خواهشاتو. دغه تاسو خپل سریزه کې ویلې چې شاهزاده رضا پهلوي ویلې چې ما خلکو ته نه دی ویلي چې دی راوچچي، بلکې خلکو ما نه غوښتي دي. تاسو په دې معنا پوهیږئ؟ دا ماغه د یو شاهزاده او د پادشاهي د خوی فکر دی چې د خپل سیاسي تفکر او لار نه لري. دی وایي چې که چېرته د سیاسي سړی وای او سیاسي اقدامات کولی، نو ده به ویلی وای چې دا زما د مثلا د مملکت مسله ده، ما د قیادت کوم او زه د ملت سره ولاړم. دا اشاره ورکوي که چېرته فرضاً د ته میدان جوړ شي او دا وغوښتل شي دا به لاړ شي، که چېرته دغه لاریون ناکام شي او د ته لاره جوړه نه شي، د کوم سیاسي حرکت نه لري، د همغه امریکا کې خپل د سهار ساسچ او برګر ته خوشحاله دی. نو د داسې حرکتونه چې د پردیو په لاس دي او د پردیو د لاس حرکتونو آثار خو کم نه دي، اسناد کم نه دي. د پامپیو خبره کافی ده چې ټول نړۍ ته دا سړی سند کی چې دلته د اسرائیل او د امریکا لاس دی. پامپیو د سیاسي رئیس د استخباراتو د ټرمپ اولین دوره کې هغه وایي چې د نوي کال دغه مبارکي وایم د ایران ازادي غوښتونکو ته او د موساد د اسرائیل او د استخبارات ته چې په ایران کې د خپل مبارزینو ورونو څنګ تر څنګ شانه په شانه خدا موساد په ایران کې شانه په شانه څه کوي. د خپل د امریکایي رئیس فاطمی صاحب نړۍ څومره په دې باندې خبره ده چې د ایران د لاریونونو تر شا د موساد لاس ده، د امریکا لاس ده. ښه که بیا نړۍ په دې باندې خبره وي نو ولې د امریکا پر وړاندې هیڅ هم نشي کولی؟ تاسو هم مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې امریکا اوس هیڅ چاته هم نه ګوري، هر څه چې په خپله ګټې وي همغسې کوي. آیا فکر کوئ چې له دې وروسته به نړۍ د امریکا پر وړاندې کوم څه وکولی شي، کوم دریځ به خپلولی وشي؟ ګورئ، که دریځ چا اختیارولی شو، خو د هغه همسان ممالک چې دي لکه اروپایي ملکونه دي چې د حقوق بشر خبره کوي، د انسانیت خبره کوي، که هغې خبره نشي کولی نن سبا تاسو ګورئ د ټول حتی د ګرین لاین لپاره اوس حیران دي چې څه وکړي، ځکه چې ښکاره یې پرونه ما ډونالډ ټرمپ ویلې چې په هر حالت تصرف کوم دا زه اخلم، که په زوري که په رضای، که په پیسو یې او که په ټوپک یې. او ښکاره یې ویلې چې په پیسو راته خوند نه راکوي چې واخلم، اسانه دی، په پیسو یې نه اخلم، په زور یې اخلم. نو د زور خبره کوي چې اروپا هلته ودرېدلی نشي. اسلامي نړۍ کې تاسو ماته داسې یو نر وښایئ چې هغه د امریکې په مقابل کې ودرېږي. پاکستان د غلام دی، ترکیه د غلام ده، مصر د غلام دی، سعودي د غلام دی. ته ماته داسې یو مملکت وښایه چې د امریکې مقابل کې ودرېږي. هغې چې ګوري چې په ایران باندې ورځي چې ایران یو نظامي قدرت دی، فعلا د بالستیک میزایلونو د نقطې نظر نه د دنیا 6م قدرت دی. یعنی دا یو لویه خبر ده چې په ظرف د دغه 6 میاشتو کې دومره ځان ورسو چې 6 میاشتو کې دننه پس له جنګ نه د دنیا 6م قدرت د بالستیکي میزایل د نقطې نظر نه اوس په دنیا کې ایران 6م قدرت دی پس له روسیې او امریکې او چین او فرانسې نه. نو تاسو فکر وکئ چې د دې په مقابل کې چې هغې ګوري چې ایران وهي، نو نور چا کې دا جرأت شته دی چې ودرېږي؟ تاسو ګورئ نه تنها چې جرأت د ودرېدلو نه کوي، دغه پرون هم ایران اعلان وکړ چې د 3مه واقعه وه، په ټول دغه 3 هفتو کې 3مه واقعه وه چې د پاکستان د سرحداتو نه خلک اوړي د اسلحو د دې سره، او پاکستانیان دغه کېږي چې پاکستان کې ټریننګ شوي دي، ایران یې مخه نیسي. پرون ایران وویلې چې دا ځلې ژوندي نیولي دي،
ژوندي نیولي دي، اقرار یې کړی دی چې په پاکستان کې ټریننګ شوي دي، پیسې ورکړ شوي دي له پاکستان نه چې ایران ته واوړي او هلته خرابې وکړي. تیره اونۍ چې 5 ورځې مخکې چې کسان یې ویلې چې په شام وتنبول او ووژل، د هغې نه مخکې 2 ورځې مخکې چې هغه یو ډله نورو چې هغه په شا تنبولي وو. یعنی رسنیو فاطمي صاحب، یعنی رسنیو دا خبرونه هم خپاره کړي دي چې پاکستان هم د ایران په دغه لاریونونو کې یو څه ناڅه لاس لري تر څو هغلته ګډوډي رامنځته کړي، ترهګرې ورلیږلي دي. یو څه ناسه نه دی، کامل اوس مستند دی. درې سنده خو درته ایران درکړل چې د سیستان بلوچستان په ورانۍ کې کاملا د پاکستان لاس دی، افراد تربیه کوي، اسلحه انتقالي. او بل نړیوال تبصرو کې که تاسو وګورئ په دغې کې هلته دا خبرې راځي چې د ایران کې د وژنو پروګرام، د لاریونونو وژنو پروګرام اصلا په اسلام آباد کې د عاصم منیر د اسرائیل او د امریکا ترمنځ جوړ شوی. عاصم منیر دا نظر وړاندې کړی چې که چېرته تظاهرات کیږي او غواړي چې خپل اهدافو ته ورسیږي او کامیابي ترلاسه کوي، تاسو به خلک وژنئ، لږ وینه تویه کوي او بهانه ورته جوړه کوي. یعنې دغه تیوري د وژن د مسلمانانو د عاصم منیر ورکړې، پاکستان ورکړې ده. او تاسو فاطمي صاحب که چیرته دغسې یو څه وي او ایران هم دغه ډول سندونه ترلاسه کړي دي، دغه خلک یې خپله نیولي دي، څه فکر کوئ چې په سیمه کې به د ایران او د پاکستان ترمنځ اړیکې کوم ډول وي له دې وروسته، کوم طرف ته به ولاړ شي؟ آیا فکر نه کوئ چې پاکستان په سیمه کې د ځان لپاره یو بل دښمن همسایه هم پیدا کړ؟ دښمن هغې ته معلومه ده ایران ته چې دښمني ورسره شوې ده او کوي، مګر په دغه مرحله کې دا د امریکا خواهش دی چې ایران ګواښ وکړي په پاکستان باندې او دوی دواړه سره ونښلي. که په صورت د دې چې پاکستان او ایران سره نښلي، امریکې لپاره د ایران د نظام راپرځول ډېر اسانه کیږي. د کردستان، د آذربایجان، د عراق او د سوریې د لارې نه پې راننوځي، هغه به دلته پاکستان سره مصروف وي، په جنګ کې هغه پې راننوځي. دا نزاکت باندې ایران پوهیږي، ایران دا خبره ساتلې ده. فی الحال د امریکا دا پلان نه کامیابی چې ایران پاکستان ته لاس واچي. په مجرد چې د امریکې او د اسرائیل سره موضوع یو طرفه شي، تاسو به بیا وګورئ پاکستان سره خپل موضوع یو طرفه کوي. تعجباوره دا ده چې پرون د ترکیې او د پاکستان تیارو یو ځای د ایران په فضا باندې یو منور انجام کړی دی، لپاره دی چې د هغې نه 2 ورځې مخکې چینایانو G35 تیارو په ذریعه دا کار کړی چې د ایران په حمایت باندې چې د ایران فضا چې دا موږ محفوظه کوو او ایران ته به څوک په بده نه ګوري. او د هغې نه 1 ورځ مخکې روسانو کړی و د F-16 په ذریعه باندې چې د فضا باید دوی کې اوس دوی 2 مملکتونه دیم ورغلي پرون چې منګه د ایران په دفاع دغه کوو، ایران باندې که ګواښ وشو، دا ګواښ په موږ باندې د ترکیې تر دې حدم ویلي پرون چې که چېرته په ایران باندې حمله کیږي، زه د امریکا په نظامی اډو باندې حمله کوم. آیا تاسو په دې ایمان لرئ چې ترکیه او پاکستان دا کار وکړي؟ آیا په ترکیه کې د ناتو پایګان نشته دی؟ آیا په ترکیه کې د امریکا پایګان نشته دی؟ دغه جرأت ترکیه کولی شي چې د امریکا مقابل کې ودرېږي؟ پاکستان هم دا اوس په ایران کې لاسوهنې کوي او د امریکې نه پیسې اخلي. آیا امریکا ایران دا پاکستان واقعا دا کار کوي؟ خو ښکاره خبر ده چې دغه مانور هم یو شیطانی مانور دی. زه د چین او د روسیې او د کوریا شمالي همکاري ایران سره دا حمایت او همکاري د دوستو ملکونو ګڼم، خو زه د ترکیې او دغه مانور د 2 مسلمانو مملکتونو شیطانی او منافقت ګڼم. د هغه منافقت دی چې اسلامي نړۍ یې تباه کړله. کاش که دوی په واقعیت سره ودرېدلی و، امریکې حمله نه کوله. که پاکستان او ترکیه په واقعیت سره د فلسطین د غزې په مقابل کې ودرېدلی و، اسرائیل حمله نه کوله. که ترکیه او پاکستان په واقعیت سره ودرېدلی و، سوریې سقوط نه کوه. د سوریې په سقوط کې د ترکیې لاس نه و. دغه ترکیه اسرائیل او امریکې ته چا وسپارله؟ دا الجولاني چا راوسته؟ دا اردوګان راوسته. د دې کې پس شا همکاري د چا و په اسرائیل سره؟ د ګورئ په اسلامي نړۍ کې خو مشکل دا دی چې دلته یو د بل نه پسې بدتر فساد دی، دلته یو د بل نه پسې بدتر غلامان دي، دلته یو د بل نه پسې بدتر د غلامۍ بوټپاکۍ کې کریډټ اخلي. قطر 1 ټریلیون واده کوي، امارات متحده 2 ټریلیون واده کوي، کله چې دوی ته سعودي ګوري هغه 4 ټریلیون واده کوي.
نو دې ته بوټ پاکي وایي، دا بوټ پاکي ده. او بیا چې پاکستان وکړي چې پیسې خو نشم ورکولی، راځه زم د بوټ پاکۍ کې پس پاتې نشم. تاسو د شهباز شریف خبرې په ترکیه کې وکتلې چې کله هلته دغه د ټرمپ سره رقم د چاپلوسي وکړله، د غلامۍ حد پارک. نو د خبره دلته ده چې د اسلامي نړۍ کې خو داسې څوک شته دی نه، داسې کوم قدرت نشته، داسې کوم رهبر نشته دی. اسلامي نړۍ بې رهبره ده، بې مشره ده، بې قیادته ده. امت بې مشري دی، مسؤلیت څوک نه اخلي. او کوم ځایونو کې چې کوم یو مقاومتونه دي هغه وړوکي دي، تضعیف دي. ایران ودرېدنه وکړله، ټولې په مقابل کې اوس ولاړ دي. تاسو ګورئ فاطمي صاحب غزي خلک بیچارهګان ځپل کیږي، په لبنان خلک ولاړ دي هغه ځپل کیږي. د افغانستان حکومت چې دی دا په خپله د خلکو ډوډۍ ته هم حیران دی او د خلکو د خپل د نظام د منظمولو کې اخته دی. نو دا به د اسلامي نړۍ سره څوک د خپل ضرورت لري چې د سره کومک وشي. نو داسې اسلامي نړۍ کې ماته داسې قدرت وښایي چې هغه وشي کولی د امریکا او د اسرائیل په مقابل کې ودرېږي. فاطمي صاحب ستاسو په نظر باندې په ایران کې چې دغه لاریونونه اوږده شول د دو عمده دلیل څه و؟ په لنډ ډول راته ووایي، آیا د نورو لاسونه لکه د امریکا او د اسرائیلو که نه د ایران وګړو خپله د حکومت څخه نارضایت درلوده او د هغوی د ظلم او جبر پر وړاندې ودرېدل، او که نه دلته ځینې ازادي غوښتونکي ډلې هم شته دي چې غواړي په ایران کې باید دغه اوسنی حکومت نسکور کړي؟ ستاسو په نظر دغه درې عمده دلایلو کې کوم یو ډیر زیات صدق کوي؟ ګوره دا جوړښت یا دا کامبینیشن د دواړو دی. خلک په اساس د خپل د ضرورت راوتی دي. یعنی دغه ضرورت ولې پیدا شو؟ دا امریکا او اسرائیل په لوی لاس پیدا ک، مارکیټ نه جنس لري ک، مارکیټ خالی ک، ریال ورته پزماکه وهل، یعنی د اسعارو قیمت ورته خراب ک، هغه تاثیر واچو په اجناسو باندې، جنس جګ لاړه، خلکو توانایي ختمه شوله. د اوبو مراکز ورته په 12 ورځني جنگ کې وهلي، اوبو مرکزونه ورته ختم کړي، د برق سیستم ورته ختم کړي. ایران په دغه فعلي زمان کې 100,000 میگاواټ برق ته ضرورت لري. 100,000 میگاواټ برق شارټیج دی د ایران کې. نو دا ټول عاملونه دي. دغه عاملونه ورته خپل اسرائیل او امریکا پیدا کړل. د دې عامل غوښتنه وکړي چې حکومت موږ ته باید زموږ ضرورتونه پوره کړي. په دغه وخت کې هغه شیطاني ډله چې اسرائیل او امریکا په تیرو شپږو میاشتو کې دننه کې روزلي وو، هغې ته پیسې ورکړې وې، هغې ته لاره دغه ورکړې، په حساب وسایل ورته ورکړې، اسلحه ورته ورکړې، د ټول لوازم ورته برابر کړي. هغې د دغه حرکت نه چې دا یو مدني حرکت د خلکو، یعنی په هر 100 کسو کې تر 90 کسه بې ګناه هغه خلکو چې واقعا د اوبو د خپل د غوړو د وریجې او د وړو د غم راوتی او د خپل د اولاد لپاره د کار لپاره روزګار لپاره په د په اوګه باندې هغه یو دوه تنو جنایتکارانو ټوپک کې خود وژلم په خپل دوی وکړل، ځکه چې دا وژل باید ډیر شي ترڅو نو وژنې په خپل وکړل او ورته امریکای ورته آمادګي و خاکه دلته کس وژل کیږي ایران ته مسؤلې وژل په خپل دوی کوي، تهمت په ایران باندې وای او د دې لپاره چې هغه پلان او اجنډا چې دا هغه تطبیق کی. نو دلته تاسو ګورئ چې تعداد د وژنو په یو احصایه باندې د 2000 کسانه تر اوسه وژل شوي دي او د غربیانو د احصایې په اساس باندې ویل کېږي چې د 10,000 نه زیات وژل شوي او ټپیان شوي دي. حقیقت لا واضح نه دی، احصایه دقیقه نه ده، خو هغې د پروپاګند لپاره دا احصایه وړاندې کوي. نو دلته دا اجنډا چې دا یعنی دواړه ده، خلکو حق مسله پکې موجوده ده، اما شیطانی لاس د دې لاریونونو نه غلط استفاده وکړله، د خلکو په اوږې باندې ټوپک کې خود همدغه مظلوم خلک بیرته ووژل او بیرته د دې پلمه کړله د ایران حکومت ته چې دغه د تا کسان وژلي دي، ته به د دې د وینو قیمت ورکړې. او دغه نتنیاهو چې په خپله د بشریت قاتل دی، د لاهې د محکمې حکم پې باندې دی چې دا یو بین المللي مجرم دی او قاتل دی، هغه راځي نن وایي چې ایران مظلوم خلک چې خپل ازادي غواړي د هغې په د وینو تویېدلو باندې زما زړه درد کوي، زما سترګې وینې د ژاړي او دا دی به کامیابیږي او دلته د بشریت قتل کیږي. آیا په غزه کې بشریت نو تا ته بشریت صرف په ایران کې ښکاري؟
په د غزې خلکو خو نه حکومت درلوده، نه پیسه درلودله، نه اوبه درلودل، نه ګیس درلودل، د ډوډۍ لاره دې پې بنده کړه او اسلحه هم نه درلودله او حکومت هم نه درلوده او لارې هم پې بندې وې. ایران خو بیا هم یو نظام لري، حکومت لري. فاطمي صاحب ته څنګه راځي دلته د زړه درد کې هلته وژل کوي؟ همداسې ده. فاطمي صاحب څه فکر کوئ چې آیا دغه لاریونونه به د ایران په اوسني حکومت باندې کوم تاثیر وکړي؟ هغه شننې چې وړاندې کیږي چې ویل کیږي که چېرته دغه لاریونونه دوام وکړي نو دغه اوسنی حکومت به نسکور شي، که نه ایران به یې وکولی شي چې دغه لاریونونه کنټرول کړي او لا یې کنټرول کړي دي؟ دا هم دوه سناریو دي. خبره دا ده چې دا د دې وظیفه کړی دی، دې کې شک نشته چې د ایران نظام یې وظیفه کړی دی. ایران نظام د دفاعي د لحاظ نه د نظامی نقطې نظر نه ضعیفه نه دی، ډیر قوي دی. ایران توانایي د وهلو د اسرائیل او د امریکا سره مقابلې لري. عمل ته په امریکا نیویارک کې میزایل رسیږي. اوس دا میزایل په دې شپږ میاشتو کې جوړ کړل، هماغه میزایلو چې دې ته شپږم حیثیت د بالستیک میزایلونو دنیا ورکړه، ځکه 12,500 کیلومتره وهي. خبره دا ده چې د دفاعي لحاظ نه ایران قوي ده. ایران دننه خو نه ضعیفه شو، دننه نه یې وخوړلو او دا د دې یو منور چې انجام یې کړ د دې. اوس د دې په نتیجه کې د دې پروګرام دا دی. ځکه خو ټرمپ خلکو ته وایي چې تاسو لاریونونو ته خپل ادامه ورکړئ تر څو دلته قتل و قتال هم زیات شي او نظام نور هم تضعیف شي، او بیا کله چې دوی که چېرته دننه نظام کې تغییر راغی چې خامنه‌ای حذف شي یا ووژل شي یا خامنه‌ای وتښتېږي او نظام اصلاح طلبانو لاس ته ولویږي، په هغه صورت کې امریکا او اسرائیل نور بیا برید نه کوي، نظام تغییریږي، دی ورسره لاره جوړوي. که چېرته نظام قادر په دې شي چې دغه تظاهرات او دغه لاریونونه ناکام کی او برته خامنه‌ای قوي شي او خپل مخالفین چې اصلاح طلبان دي چې د غرب سره یو لاره د دغه سر د دې خوځي چې باید نظام راونه پرځول شي، ایران باندې باید یرغل ونه شي بلکې نظام باید بدل شي لکه ونزویلا غوندې او د امریکا سره او د نړۍ سره. په هغه صورت کې که چېرته خامنه‌ای قوي کېږي بیا امریکا برید کوي او آمادګي کاملا ورته نیولې ده. تاسو معلومه ده B-52 تیارې ورته تېره ورځ راوړله، د C-17 تیارې ورته راوړلې، د F-15 تیارې راوړلې، همدارنګې فاطمي صاحب یعنې ستاسو په نظر باندې دا حتمي ده چې امریکا په ایران کې د نظام د نسکورېدو لپاره کار کوي او ګوندې که چېرته وخت راسي برید هم وکړي او دغه نظام نسکور کړي، حتما به دغه کار کوي؟ دا بالکل دی اجنډا د دریم سټپ هغه دی او د دویم سټپ دغه وو چې اول کې تاسو وکړه د جون کې حمله وکړله، نونه واچول، نظام دننه خوانه ضعیفه کړ، نهایت ضعیفه کړی دی، ډېر زیات ضعیفه کړی دی. که چېرته برید یې پې کړی وای ایران نور هم قوي کېده، ضعیفه کېده نه، او اسرائیل له منځه تله. په دې باندې امریکا پوهه وه، ځکه اسرائیل ته هم دا مشوره یې ورکړه شپږ میاشتې چې ته برید مه کوه، دې کې ته خرابېږي، راځه دننه نظام وهو. د څلور خواو نه راګیر که پاکستان د خوا نه نفر ورننوتل، د اذربایجان نه ننوتل، د کردستان نه ننوتل، د عراق نه ننوتل، د ایران د سوریې نه راننوتل او دننه اوس لابیګري د دغې موساد هغه د ما مخکې تاسو چې پامپیو خپله وایي چې د تظاهراتچیانو په اوږه په اوږه د موساد غړي ورسره اوږه په اوږه روان دي، یعنې موساد استخبارات په ایران کې موجود دی، هلته پیسې توزیع کوي، هلته اسلحه توزیع کوي. دغه د پاکستان د لارې نه دا درې جوپې چې د دې مخه ایران نیولې ده، د دې درې واړو جوپو کې دونه اسلحه وه، ځکه چې د دې تاسو ته ما خپل یو ویلاګ کې بله ورځ دا جریان ویلی دی، یو ورور راته دا لیکلی و چې فکر کوم د ایران نه و که د پاکستان نه دا جریان یې راته لیکلی و په نامه د عبدالحی، هغې دا لیکلی و چې یو 3 کښتیګانې پاکستان ته راغلې وي، هغې کې ډېره زیاته اسلحه وه، هغه اسلحه د شپې د خوانه په پاکستان کې کوزه شوله، د نظامیانو د پاکستانیانو هغه مخفي ځای ته ورسوله او دا اسلحه لپاره امریکا رالیږلې وه اسرائیل پاکستان ته چې دا به د سیستان و بلوچستان د لارې نه ایران ته ځي، دا به توزیع کېږي او د کار څو میاشتې مخکې شوی دی. نو لپاره دې کېدی چې دا 3 جوپې به ایران راګیرې کړي، مګم داسې به وي چې 2-3 جوپې به تېرې شوي وي، اسلحه به تلې توزیع شوي. فاطمي صاحب فاطمي صاحب د بحث وخت کم پاتې دی، یو 15-16 نورې دقیقې لرو، غواړم چې دغه پوښتنې یو څه لنډې راته ځواب کوي. څه فکر کوئ چې د ایران د اوسني حکومت اپوزیسیون رضا شاه پهلوي په ایران کې نفوذ لري چې هغه سبا ته وکولی شي په ایران باندې حکومتداري وکړي که چېرته د ایران حکومت نسکورېږي که نه؟
فکر کوم چې دا آپشن چې دی دغه اختیار چې و چې رضا پهلوي به راولي اوس په خپله امریکایان دغې نه تیر شوي دي لپاره دوی دا 18 ورځو کې دغه اوس دغه بیان چې ده ورکړی د حیثیت یې نور هم ټیټ کړ چې دی ویلي چې ما خو خلکو ته نه دي ویلي چې راوچت شي یو سیاسي رهبر هېڅکله دا خبره نه کوي دی وایي چې ما نه دي ویلي خپله راوچت شوي دي یعنې که کامیاب شول ځمه که کامیاب نه شو نه ځم د ده لپاره د امریکا دغه چې اجنډا چې ده بدله شوې ده اوس رضا پهلوي باندې کار نه کیږي رضا پهلوي اوس دوی نه راولي اوس دوی غواړي چې د ایران کې دننه فرضاً یا ظریف راشي یا فرضاً سید عباس عراقچي راشي خامنه ای لري شي نظام دننه نه بدل شي دغه د زعامت او د رهبر روحاني چوکۍ چې ده له منځه لاړه شي رئیس جمهور په ایران کې رئیس جمهور شي او د خلکو د استازیتوب په اساس باندې د نړۍ سره خبرې د نړۍ سره هغه مراودي چې دي د تفاهم او په حساب د صلح د لارې نه حل کړي نو اوس دوی دا غواړي چې دننه نه اصلاح طلبان قدرت ته ورسیږي او انقلابیون چې دي چې په هغې کې خامنه‌ای شي ولایتي شي او لاریجاني شي او فرضاً قالیبان او دغه یو نظام دی دوه قدرتونه دي پکې یو پکې رئیس جمهور دی یو روحاني رهبر دی یو شورای عالی ده یو شورای خبرگان ده یو ملي اردو ده یو سپاه پاسداران ده یعنی په نظام کې نظام دی دغه یو نظام باید د سر نه لرې شي یو نظام باید پاتې شي او وشي کولی د خلکو استازیتوب وکړي او د نړۍ سره دی مخکې فاطمي صاحب څه فکر کوئ فاطمي صاحب څه فکر کوي چې د ایران متحدین له دوی سره مرسته کولی شي د دغه وضعیت په کنټرول کې لکه روسیا چین او هغه نور چې له دوی سره متحدین دي که نه دوی هیڅ نشي کولی ځکه دا د دوی داخلي مسله ده او خپل نفوذ یې پر وړاندې راجګ شوی نه دوی لګیا دي کوشش کوي دوی نظامی همکاري کولی شي دوی ریدلی شي مګم آیا دوی دننه دا د ملت په رضایت کې څومره رول ادا کولی شي دې کې خپل حکومت باید رول ادا کړي حکومت دی چې فرضاً هغه ضرورتونه د خلکو چې دي هغه باید رفع کړي تر څو د خلکو هغه نیاز رد شي هغه 8 کسه پکې کې که دغه د 8 کسو رضایت تاسو حاصل کړئ د هغې ضرورت رفع کړئ هغه چې د کور نه راونه وځي دا 2 کسه مسله چې دي دا بیا څه نشي کولی ځکه چې هغه خلک په اساس نو که چینایان او روسان وغواړي چې مرسته وکړي دغې وخت کې باید خوراکي مواد هلته ورسیږي د غوړو قلت اسرائیلیانو پیدا کړی دی هلته د فرضاً د نورو خوراکي موادو قلت را پیدا کړی دی پیسې ورته ډېره کوزه کړې ده یعنې د سره دی چې ایران خپله په ریزرف کې کافي پیسې لري یو 100 میلیارډ ډالر لري یو 2 میلیارډ ډالر که راوباسي پیسې بیرته خکېږي نه پوهېږم چې دغه جهالت دوی وکولې دغه اقدام دوی ونه که نو چین او روسي خو علني اوس اعلان کړی دی چې دوی به د ایران نه په هر قیمت دفاع کوي ګرچې تاسو که د سوریې نه دفاع ونه کړله دواړو مملکتونو سوریې د لاسه لاړه وینزویلا نه دفاع ونه کړه وینزویلا د لاسه لاړله که ایران یې د لاسه نو د چین سیاست په نړۍ کې ختمیږي او د دې هغه هژموني په دې منطقه کې ختمیږي نو دوی باید خپل د بقا لپاره د ایران نه دفاع وکړي ځکه د ایران بقا نه تنها چې د روس او د چین لپاره مهمه ده د اسلامي نړۍ لپاره همچنان ډیره مهمه ده ډیره زیاته مننه فاطمي صاحب سلامت سئ چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ درنو لیدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه چې بحث مو تر پای شیبو راسره واورېد تر بیا چې زه بلال مشل د افاق په انعکاس خپرونه کې ستاسو درانه چوپړ ته حاضرېږم په لوی الله مو سپارم الله مو مل شاخي چارې او ښه وختونه